د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ اختلافونو ته غبرګونونه او د رئیس الوزرا مولا حسن اخوند استعفا او د اسلامي امارت په اړه د داعش ډلې تازه څرګندونې. درنو لیدونکو ستړي مشئ. محبوب شاه محبوب لیکلي سراج الدین حقانی مرور دی او له افغانستان بیرون دی. عباس ستانکزی خفه دوبۍ ته تللی. عبدالحکیم شرعي هم ورپسې خفه ورغلی او استعفا یې کړې. مولا حسن هم د استعفا پټ ګواښ کړی او بل اخره اسلامي امارت ورځ تر بلې د پاشل کېدو له ګواښ سره مخ دی. په نړۍ کې که دا ډول ډلو تاریخ ته وکتل شي یوه مسله ګډه ده او هغه دا چې وسلوالې ډلې د نظامونو د تخریب په پار ایجادیږي نه د نظامونو د جوړېدو او چلېدو لپاره. مولوي رحمت الله اندړ لیکلي مولا صاحبانو ولې ریوس ګیر لګولی یو پر بل پسې استعفاوې وړاندې کوي. واک له ملاحبت الله سره دی. د یارانو استعفاوې هم نه منل کیږي. که خپای او که خوشاله باید اطاعت ته ادامه ورکړي. چیرته چې مدون او لیکلی قانون نوي دندې او واکونه معلوم نوي واک یوازې له یو کس سره ګاڼه وي اختلافونه به رامنځته کیږي او د هواري سرچینه به هم نوي. دریم خبر د داعش خراسان څانګې په نوې خپره شوې خبرپاڼه کې لیکلي چې اسلامي امارت له امریکا سره په ګډه له ترهګرۍ سره د مبارزې د دوام لپاره په افغانستان کې د دې ډلې له شتونه انکار کوي. یا د ډلې په خپله یوه اړوند رسنۍ کې د هغه بریدګر انځور هم خپور کړی چې د تیرې خالي یا شنبې پر ورځې په کابل کې د اسلامي امارت پر کور او ښار جوړونې وزارت برید کړی و او یادونه یې کړې چې اسلامي امارت د دوی له لوري په ترسره شو بریدونو کې د مرګ ژوبل شمیر پټوي. په برید کې د وزارت د مرستیال محمد ارسلا خروټي پر ګډون 10 کسان ټپیان شوي وو. د اسلامي امارت مشران یادونه کوي چې په افغانستان کې یې بشپړ امنیت ټینګ کړی او داعش ډله یې له منځه وړې ده.